منځ پرې خدل دوه قسم دي یو یې داسې پرې خدل دي چې یو سړی پسې ټوکې کوي مسخرې پسې کوي او نی کوي بطور مثال په یو جومات کې اذان شروع شي او یو بېدینه او ناولې سړی ووایي چې یاره دا د دې ملیانو نه بل کار ورک شوی دی او دا اذانونه دي او منځونه دي او دا رمباړې خېجي چا چې دا خبره وکړه په تحقیق سره دا انسان د ایمان نه کنګال شو او دا سړی کافر شو. دویم د منځ پرې خدل د تکاسل د وجې نه دي د سستۍ د وجې نه یو سړی دی کله کله او کله نه دی کله جمع له راځي کله نه راځي کله په یو وخت کله په بل وخت نو داسې تاریک د منځ دا سړی غټ ګنهګار دی او د ګنهګارانو نه غټ ګنهګار دی چې دا منځ کې سستي کوي کله د خپل وخت نه وروسته کوي کله په جمع نه کوي نو داسې انسان دا غټ ګنهګار دی. شریعت موږ ته ویلي دي چې مونږ به په هېڅ وخت کې نه قضا کې که چېرته په ولاړې نه شي کولی په ناست دی وکړه که په ناست دی نه شي کولی په ملاس دی وکړه که په ملاس دی هم نه شي کولی په اشارې وکړه خو لیکن هېڅ وخت کې به مونږ نه پرېږدي هسې نه چې مېلمانه دې راغلي دي یاره نن به ورته خیر دی دا مونځ وروسته کوو مونځ به نه کوو غم دی او خادي ده او دا دی او دا په دې کې ته د مونځ نه ځان غافله کې او مونځ وروسته وکړې نو دا هم د مونځ دا غفلت دی. د دې وجې نه علما وایي مونځ چې دی عماد الدین مونځ دا د دین ستن ده. په روایت د معاذ بن جبل کې هم داسې راغلي دي چې مونځ چې دی دا د اسلام او د دین ستن ده که چېرته ستا مونځ و ستا د اسلام ستن ولاړه ده او که چېرته ستا مونځ نه و ستا د اسلام ستن نشته دی ستا اسلام بې لاندې دی او ښکته دی نو مونځ عماد الدین د دین ستنه ده. مونځ دا کفاره د ګناهونو ده مونځ چې کې نو تا چې کوم ګناهونه کړي دي هغه ګناهونه د الله رب العالمین رجعي د مونځ په وجه باندې مونځ کفاره د ګناهونو ده او مونځ سبب مرافقت الرسول صلی الله علیه وسلم مونځ چې کوو الله رب العالمین به دې په جنت کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کې او په دې شرط باندې چې صحیح مونځ کې